أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې التیمم د تیمامه. هغه فصل دی چې بیان د تیمم درته کوي چې تیمم څنګه جایز دی، د کم چا د پاره جایز دی، پر څنګه طریقه باندې کیږي، پر چش کیږي، دا بیان درته کوي. یخلفو خلف دی دا تیمم الوضوء د اوداسه. تیمم چې دی دا پر ځای د اوداسه خلف دی. خلف هغه شی ته ویل کیږي چې اوس اوداس نه کې تازه اوبه نسته، ناجوړه یو تکلیف درته سته، اوبو ته د لاس رسی نه کیږي، اوداس نشي تازه کوي، څه چمبه کوي پر ځای باندې تیمم سته. دا ځای باندې چې د چی پر ځای باندې بل شی وي دی ته خلف ویل کیږي. لمونځ دی درسه قضا سو پر ځای باندې چی دی قضایی دی چې بیرته راوګرځي دا خلف سو. د جمعې لمونځ دی ودی کوي کدر څه قضا سو پر ځای باندې د ماپښین لمونځ دی خلف دی بس وک. دغه خلف چې دی دا هغه شی ته ویل کیږي چې د اصلي شی پر ځای باندې بیا بل شی وي. التیمم تیمم چې دی یخلف خلف دی الوضوء د اوداسه والغسل او د غسل پر ځای باندې د غسل او د اوداسه خلف تیمم دی. یعنی غسل کدی نو او دست نو د دې دوه پر ځای باندې تکول شي چې تیمم وای د دواړو پر ځای باندې یو تیمم دریږي. عند په وخت کې العجز د نستی عن الماء دوبوسه، یعنی العجز د عجز عن الماء دوبوسه. دوبوسه ته عجز سوی او بس د اوبو استعمال نشي کولای، اوبه نه لري، اوبه نشته، بس تیمم دی ووه. لبعده د وجه د لريوالي د اوبو میلان یو میل مځکه اوبه در سره لري دي بس ته تیمم جایز دی. او لمرض یا د وجه د مرض د وجه نه جوړه تیمم او داس نشي تازه کولای تیمم ووه. او برد یا د یخ د وجه د یخ وجه ده بس تیمم ووه. او عدو یا د دشمنه بیره ده، دشمنان دي چې د باندې وځي او بوله ورځي بس د دشمنه بیریږي تیمم ووه. او عطشین یا د تندې د وجه دون اوبه در سره دي چې هغه ته چښې کچیر او داس په تازه کې دا اوبه دي بس دغه سو پر لارې روانې سارا د دشتي بس بار د تندې د وجه بسړی مري نو بس د تندې د وجه څخه هم بیا چش کولای شي تیمم ولا شي. و عدم آلتی د اوبو پر غاړه پر تالاو باندې ولاړې یا پر څا باندې ولاړې او بسته خو د راکښلو طریقه نسته چې په چش راوکاږي بس تیمم ووه. او خوف یا د بیري پوتې پر قضا کېدو باندې ما د هغه شي یفوت چې قضا سي لا اله الخلف نه وځي او خلفته هغه المنځ در څخه قضا کیږي چې هغه وخلفته نه ځي، لکه د جنازې المنځ دی، لکه د اختر المنځ دی، دا خلف نه لري. که د جنازې المنځ قضا کېدی بس تیمم ووه، بیا د جنازې المنځ ولاړې بیا چیرې دی بل منځ. او که د اختر المنځ قضا کېدی چې د اختر اعتقال المنځ ولاړې بیا بل منځ چیرې دی نو دا چې وخلفته ځي هغه المنځ د پاره تیمم وهل جایز نه دی. ابتداء که په شروع کې د دغه المنځ وي او بناء که په بنا کې د دال المنځ وي. بنا بیا دې ته وایي سړی د په المنځ کې داخل سو د اعتقال په المنځ کې داخل سو او د سمات سو نو په المنځ کې داخل سو دی بس د دې ځای ولاړ شل او د تازه کې د تیمم وي بیرته دراسي د غیدي ودرې نور نیت کول نه غواړي چې بیرته المنځ د سر راوګرځي. دا به د المنځ په بحث کې بیا ان شاء الله راسي. نو بنا کول که په بنا کې که په ابتدا کې د المنځ د دوار د لپاره تیمم چش دی جایز دی. او الجنازه د یاد جنازې د لپاره د جنازه د ریج المنځ ولار دی د جنازې وزدلته چې ته او د تازه کې بس المنځ د سزه تیمم ووه. لغیر الولی دا خبره د ولی د لپاره نه ده. ولی هغه ته ویل کېږي چې د مړي هغه قریب دی چې د په وجه باندې د المنځ د جنازې انتظار وو یا دی کولای شي چې وغواړي بیرته راوګرځو بیرته راګرځول کېږي. ګوره یو خدای قریب چې قریبان یې ډېر دی اکای وي د ماما زوی وي د پلاني زوی وي خو هغه د اختیار نه لري چې د المنځ راوګرځي د هغه د پاره نه دا قریب د پاره چې دی په دې کې وس لري. وهو دا تیمم چې دی ضربتون یو ضرب دی لمسح د پاره د مسکول وجه د مخ و ضربتون بل پلا وهل دی لیديه د پاره د لاسو مع المرفقيه سره د څنګول یو ور لاسونه پر مځکه ول پر مخ تیرول دوه پلا لاسونه ور یو پر ول لاس تیرول یو پر بل لاس تیرول دغه دوه ضرب د تیمم دي. نور تیمم داش نه دی چې پښې کې پرې ولله د سار ماسه کې وګستې هیڅ شی نور نشته کې هغه که د غسل پر ځای که د اوداسه پر ځای د دواړو لپاره یو رقم دی. علی کل طاهر د هر پاکي د لپاره ګوره که د غسل پاکي که د اوداسه پاکي د دواړو لپاره بس دا یو دی. من جنس د جنس څخه ارغ د دمزي ولو کچیر بلا نقع بلا ګرځم نه وباندې وعليه پر دې باندې مع قدرت سره د قدرت. ګوره یو شی دی د بار د پر دې د تیمم وای سید دا ستا په ټو دی په دې کې ګرځ لښتا تیمم دی پر وای سید پر مځکه د تیمم وای سید پر گچ د تیمم وای سید بس دا تیمم پر خاور دی وای کدي پر دې ګرځي جایز دی سید. قدرت ولی پر خاور باندې وای مع قدرت سره د قدرت علی سعید پر خاور باندې پر خاور قدرت لري خو تا تیمم پر د بار باندې وای بس سیدی پروانه کی. بنیتی په نیت سره اداء الصلات دا نیت به ور سره چې زلمز پکوم. ګوره دا نیت کول د تیمامه د فرض دی.
یصح سیکیږي قبل الوقت د مخدر وخت وطلب طلب دی وکي من الرفیق د ملګری سره سوال المنز وکي بواحد په یو امام سره ما شاء اجد د خوښ کل منز دی پکې هغه پکول فرض کوي نفل کوي سنت کوي مستحب کوي واجب کوي هر منز دی پکې دی پکول شي په دا یو امام باندې وينقض ماتی د تیمم ناقض ماتون کې الوضوء د داسه چې په کوم شان او داس ماته دی د تیمم په غشيان ماتیږي وقدرته یو شی په دې کې ذات دی وقدرته قدرت على الماء پروبو باندې دام او داس ماتي کافین چې کافي ویل توهری د پاکي د پاره ګوره دون او بو باندې د خپل تیمم وهلي او بنولې دون او بده پیدا کې چې یو ګلاس وبدي په یو ګلاس وبو باندې خو داس نه تازه کیږي نو دا خو د او داسه او د پاکي کافي نه دی په دې او داس نه ماتیږي تیمم نه ماتیږي په دې باندې لا ردته نه مرتد والی یو سړی مرتد د اسلام واوښتي کافر په دې باندې تیمم نه ماتیږي زموږ په مذهب باندې اصلا بالکل ونه دی به مستحب دی لراجیه د پاره د امید والا چې امید لري د دې چې دی او پیدا کوي صلات المنز په اخر الوقت په اخر د وخت کې یعنی د لپاره دا مستحب خبره ده چې د امید ست چې په اخر د وخت کې او پیدا کوم بس المنز دی وزن دا مستحب کار ده د لپاره ده ويجب واجبېږي طلب او طلب قدر اندازه غلوتین یو غشي اندازه دی به طلب وکي دغه طلب چې دی دا واجب دی پر د باندې یو څه طلب بده کیږي دی ان ظنه کچیر د ګمان وو قریبا د نږدې چې دلته نږدې او بس تا دا فکر یو بس یو غشي قدر دی طلب خامخاو دا واجب دی و اذا وخت نسي كهير اسم الماء وبه په بار کې وبور سره دي د غیر ته ځای وب پرتی دي دا ور سره دي یا یو ځای ور معلوم دي شول ته وبدي دا هیر به ګس په یاد نه ولي تیمم یو واهل منځ وکي ورسته ور پاتې او به خدای دې ما سره ډبا ډکره سره یا دلته پلاني ځای کې په ځای کې وبدي دا ور پاتې نو بیا منځ راګرځول نه غواړي وإذا وقت نسي كهير اسم الماء وبه ذكر وربيات في رحلة ببارك أو فما سر وبرا سرد لا يعيد الصلاة نرى جرز المز لا يعيد يعني ندرى جرزي الصلاة المز بيرى جرزول المز نغوي بس المنش أداسو بس أداسو خو بيا المز ده سر جرزول نغوي بس ولي کڅان د سیر سوي دي کڅم وبد د سر ور سره دي یری دي وخت نه اخی خورا جرزول بیا نه غواړي بس فرض أداسو صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين